ولسونه او پښتانه تاسو په غېږ کې ونیسي او څه شی چې تېر سوي ښه یې پرېږدو او بد سره وبخو. د هغې یوازینۍ لاره دا ده چې تاسو د نړۍ سره هم مسله حل کړئ او د افغان ملت سره هم حل کړئ. هغه دا ده چې تاسو دغه د نظام دغه بڼه سمه تشریح کړئ چې زموږ نظام به څه رقم ته امیرالمؤمنین وي، رئیس جمهور وي، اخوند وي، وزیر وي، په کوم رقم به ټاکل کیږي، په کوم رقم به عزل کیږي، په کوم رقم به له مرګ نه وروسته د جاینشین ټاکل کیږي، دا سیستم به کوم رقم ځي، کوم قوانینو باندې به کار کیږي، کوم قوانینو باندې به نه کیږي. 1 2 3 5 سل که چېرته نړۍ تاسو نه غیر مشروع غوښتنې لري هغه د ملت سره شریکې کړئ. ملت کې قدرونه سته دي، ملت کې خلک سته دي، د نړۍ سره په دغه اوس تاسو دومره خوشبخته انسانان یې خو استفاده نه ترې کوئ. نعمتونه خدای درکړي. په لندن کې د تا ډېر ښه قدرونه دي چې تا سره ګډ کار کول غواړي، امتیاز درنه نه غواړي. په جرمني کې درته ناست دي، په فرانسې کې درته ناست دي، په واشنګټن ډي سي کې درته ناست دي، په مسکو کې درته ناست دي، په استانبول د ترکیه کې درته ناست دي، په نوي ډیلي کې درته ناست دي، په تهران کې درته ناست دي. دې ته هیومن ریسورس یا منابع بشري وایي او دغه منابع بشري اکثره تاسو کار ځان وخوځوه. مفت به ته 50,000 لابستان او 50,000 قانوندانان تا ته کار شروع کړي. خلکو اوس دنیا کتلې ده، خلک سیالي پیژني، خلک سل نورې تکلیفونو نه تېر سول، تا ته کار کوي. ضرور نه ده چې ټوله دنیا به راجګېږي وزارت به غواړي یا به ریاست جمهوري غواړي یا به یو بل عهده غواړي. دغه عربي کې چې دوه عین او حې راسي دا بیا موږ کوچیان نسو تلفظ کولی. زه اول به ځان درته یاد کړم. قرآن ما وایي چې دا سبا راته ووایه چې راسه وزیر دفاع سوې، وزیر داخله سوې، رئیس الوزرا سوې، په قرآن کې نه درسم نیوکم. زه مشبوح یم. مشبوح پیژنئ؟ مشبوع ده که مشبوع ده. زه مشبوع سوی یم. نور ماته دا شیان نه دي مهم چې زه دې په کوم پوزیشن یم. پوهېږئ ځان ځکه درته مثال راولم چې د ما غوندې په لسګونو زره انسانان په دې پښتانه په دې دنیا کې ژوند کوي. هغوی ارزښتونو ته کار کول غواړي. د انسانانو دغه سټیجونه د عمر همدغه رقم ته ډیزاین سوي دي چې له 20 کلنۍ پورې به کوم شی غواړي، تر 30 کلنۍ بچي غواړي، تر 40 کلنۍ به څه غواړي، تر 50 کلنۍ به څه غواړي. دا دی یو نیم انسان به د 40 45 کالو سړی به او دی به د ماشومانو غوندې چینترو د ښځې چینتروګانې ورته وایي، چې ورته چینتروګانې به کوي او د ماشومانو لوبې به کوي. د هغې هم فلسفه موجوده ده چې ولې دوی دا کار کوي. دوی اصل کې په ماشومتوب کې له ماشومتوب محروم سوي، نو هغه د ماشومتوب کار بیرته په غړتوب کې کوي. زه داسې ماشومتوب ما تېر کړی خپل ځان مورد د دنیا چې څومره خرابۍ د ماشومانو کې کړي ټولې ما له سترګو تېرې دي. اوبو کې مې لمبلي یو، نیر وړی یم، ډوب کړی یم، موټر ویلی یم، سر مې مات سوی، لاس مې مات سوی، د خدای په کار ککړ سوی یم، خو 2000 رقمه تکلیفونه تېر سوی یم، هسې نه یم مړ سوی. هسې نه مړ کېدلم، هغه به نه مړ کېدم. نو اوس ما ته دغه شیان چې دي بې معنا سوي ځکه دی چې ماشومتوب مې هم تېر کړ، ځواني مې ملاکه ډېره بده تېره کړي. لا ځوان خو یم، خو هغه د 10 کلنۍ پورې ځواني که درته یاده کړم ښه شوخ تېر سوی یم. څوک چې ما پېژني د ما غوندې شوخ سړی به ټرمپ هم نه یې تېر سوی. شوخ معنا په ښو اخلاقو کې چې اوس بل په لبو نه ځي. ټرمپ مې ښه مثال ورنه کړ، وفا صاحب لکه چې هغه لږ خراب غوندې سړی تېر سوی، هغه غوندې سړی ښه سړی اوس ولاکه هېڅ راته ښکاري، مګر ښځه مثال کې ورکړم ځکه ښځې ښې دي، سړي ټول خراب دي. په هر حال موضوع رانه بل پلو لاړه نه شي. وروره طالبه ښه غوږ ونیسه. تر کومې ورځې پورې چې د خاورې او د ولس په ګټه وي د ما خوښ یې. که څوک خوشحاله یي که خفه یي، زه ولس یم. زه دا ځینې پروفیسران راته راسي ځان ویښیار ګڼي، وایي دا ولس خو نه پوهېږي، زه پوهېږم. پسکنه د موږ شینګل حاجي د تا په قرآن مې دوی چې 100 وارې د افغانستان په سیاست ډېر پوهېږي. که به د ما دې له تاسو نه ویښیاره نه یي، ما د ملا شم قرآن ووایي، ما د خدای قرآن ووایي چې د ما دې چې کله زه ورسره غږېږم خدای دې تاسو میندو سره ژوندی لري. ما پورې خاندې، ما پورې
حتی تر دې چې زه م ورته بیا کله ښکارم. زه ورسره بحث کوم هره ورځ مې جنګ ورسره او کله کله غوسه راولي. ځکه داسې خبرې کوي هغه ماته وایي غلی دروند کښېنه. ولا دا یوه هفته مخکې راته ویلي دروند سنګین کښېنه. مل ولې؟ وایي کوم شی چې روان ده دا د تا د وسې کار هم نه ده او بد هم نه ده روان. خلک وایي چې وایي خوشې لګیا دي. موږ ټوله دنیا ګورو، افغانستان ګورو په خپلو سترګو چې روان دي چې نه دي روان. هر شی منظم دي، هېڅ ستونزه نشته. او قرآن مجید د جمهوریت په وخت کې به یې ماته ستونزې یادولې، وایي دلته ستونزې دي. هغه یوه ستونزه به یې راته یادوله، وایي دا ستونزه ده دا به خرابې کېږي. پوهېږئ؟ ته راغلی اوس دا ولس ښه چې دا بېسواده ده. ته دا ولس ښه ما یو د تره زوی ده، دغه به یو مثال درکړم. یو هفته مخکې 8 ورځې مخکې 15 ورځې مخکې مې خبرې ورسره کولې. وایي امنیت غوښتی وم. ښه غوږ ونیسئ. وایي امنیت غوښتی ومه چې ته راسه تا کې جنجال ده. وایي ورغلم چې ورسره کېناستم نو دا د کلي کور امنیت کې خلک چې کار کوي یا یو بل سره پیژني، یو نیم کله بل ولایت نه ورته راغلی. نو دغه اکثره مامورین دي همغې ولسوالۍ یا دغه ولایت یو موږ په دې ولایتو ولسوالیو کې به یو بل سره پیژنو. نو ما ته وایي هغه څوک چې هلته ناست په امنیت کې د پلانکي لمسی و. ما هغه پلانکی هم نه پیژانده خو ما ورته خښه کول ملخه د هغه لمسی وایي و. هغه چې دې کړي وو. وایي د ما زوی په فیسبوک کې لیکلي وو چې ټرمپ زنده باد او ټرمپ خو دا د ټرمپ صفتونه یې کړي چې ته څومره ښه کارونه کوې، چې دې کړي او چې دې نه دي کړي. په دغه باندې وایي فیسبوک کې یو لیکل کړي وو. هغه فیسبوک طالبانو کتلی وو، بیا د هغې نه زه پیدا کړی، بیا د ما د تلیفون نمره پیدا کړې، بیا ما ته زنګ ویلی امنیت. بیا امنیت هغه له ولسوالۍ ډېر لرې م اوسېږي. ما ته ویلي چې تا زوی د ټرمپ صفتونه کړي ته دلته راسه دا یې ولې داسې کړي. وایي ما ورته وویل چې ځوانان دي اور کې دي یو شی به یې ویلي او دا او دا او دا او دا. خو هغه وایي داسې لږ اخطار غوندې راکړه. نو هغه هم داسې سخت مجازه غوندې سړی ده دا کوم چې ورغلی و. وایي ما ورته وویل چې ګوره ته طالب یې زه مجاهد یم او هغه پوخ مجاهد ده خطرناک مجاهد د روسانو د وخت. تاسو کې به لا مردکي نه وي بند او ما په دا ټول بدن مې او رښتیا هم په هغې کې د مردکي اوس هم بند دي، څو وارې زخمي شوی. ما دا سینه او دا ټول ځان له مردکیو د روسانو ډک ده. هر شی چې کوې به خو دغه خوله به دې پاتام خوځوي. وایي بیا یې بخښنه هم رانه وغوښته ځکه مشر سړی ده. لنډه دا چې دا خبره چې پورې درته کوم. وایي بیا راته ویلې چې ته دومره واده خو موږ سره وکړه چې دا زوی به دې دغه رقم لیکل بیا نه کوي. لنډه دا چې لیکل یې وایي رانه واخیستل، څرنډیوالي کې وایي لیکل هم رانه واخیستل. ما ورته ویل دا د لیکل هم درته کوم چې دا به دا کار بیا نه کوي. زوی ته مې وویلې څه کوې دې شیانو کې. نو دا یې تکلیف کړی و ډېر زیات که نه څه ودې غواړي داسې هغه درکړي. نو ما ورته ویل مل څنګه دي دا خلک. نو اوس ملته ودرېده نظر واخلم ځکه چې هغه نورو وختو کې کېدای شي باعث چې تیار په غوسه ده. یاره وایي نور نه درپوهېږم چې ښه دي او که خراب دي، خو دا رقم ته منظم دي او داسې نظم یې راوستی او دا وایي پوهېږې یو چا ته وایي زنګ ووهي لورې جای کې چې خپله لاړ سه ځان بندي که یا محکمې ته لاړ سه. یو زنګ وایي ور ووایي نور سړی وایي لګیا یې کرشکی رانیولي که ټیکټر بس منظم همغه څو بجې چې ورته ښودلې همغه جې باندې تیار سوي ورته ودرېږي صاحب راورسېدم او دا کار به ډېر ضرور ده چې دا به یې د خلکو سره وشي. ډېر ترې خوشحاله و له نظم نه له ښه نه له بد نه. زنده‌باد. دا خلک چې په همدغه رقم ته مو د حکومت خو وایم دې ته د حکومت ته راسه په دې امریکا کې تا ته کور ته خط راولېږي چې محکمې ته راسه چې ورنغلې بندي کوي دی چې خط دې کور ته راغی او تا زر نه سوې ورځې به ورته وایه به چې یا ټیم راته بدل که یا دا وکړه یا دا وکړه. خو که ته محکمه خط درته رالېږي او ته نه ورځې مطلق اتومات بندي یې. تاسو فکر کوئ دا خلکو ملکونه په غولو جوړ کړي؟ تاسو فکر کوئ دا ملکونه خدایي همداسې جوړ سوي دي؟ دیو سیستمونه جوړ کړي په سیستمو قربانۍ ورکړي دي دغه انسانان یې روباټان کړي دي د روباټ غوندې ورته پروګرام ورکوي چې ورته وایي ولاړ سه دغه اردو ته چې دغه تمرین ورکوي شی ګرس کیڼ ګرس علي قدم مارش مارش چک چوک چک سلامي ترنګ ممامي ګروم دا ولې ورکوي؟ دا ورزش نه ده چې دوی ته یې ورکوي. تاسو پوهېږئ دا ولې ورکوي؟ دا ځکه ورکوي چې دوی نه روباټان جوړوي. اردو باید روباټ وي. انګریزان وایي سولجر شوډ بی سټوپید.
دا د انګریزانو لویه خبره ده، لوی متل یې بولي چې وایي عسکر باید احمق وي او روباټ شي، روباټ خو یې احمق. ولې؟ دوی ځکه ورته وایي تر دې اندازې ته باید د کومندې تابع واوسېږې. دغه دې شي باندې تاسو نه پوهېږئ په دې اردو په دې تعلیم باندې، زه به په دې پوه کړم. دماغ خو هر غول زده دي. دا له دې عسکر نه روباټ جوړوي. ده ته وایي چې ته به دې پسې ته به خپل ذهن نه کار نه اخلې چې زه څه وکړم څه ونه کړم. که تا له خپل ذهن کار واخیسته، ته بیا د کومندان خبره نه منې. چې د کومندان خبره دې ونه منله، دلته دا نظم خرابېږي. چې نظم په اردو کې خراب شي، ناکامي راځي. نو څه ورته وایي کومندان؟ یو ناڅاپه ورته وایي کینګرس ټول چپ طرف ته لاړ شي، مارش 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 لاړ شي. کین رایټ کین رایټ ټرن رایټ ښي لاس ته راشي، پروت ګرم ټول ځانونه غورځوي، ولاړ ټول ولاړ شي. چې دا شیان ورباندې 10 کاله 15 کاله 2 کاله 8 کاله کوي چې د دوی دا ذهن هایجیک کړي. چې ذهن یې ورته هایجیک کړي اردو ته. بیا د اردو چې کله جنګ کوي نو کومندان ورته وایي چې ووله دی خو تیاره ما هغه رقم روباټ ده ټک 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 وړي، مه وله فایر بند، بس اوربند شي، کپ اوربند کړي. که دغه رقم ته د اردو نه د انسانیت لرې نه کړي او روباټي ور وانه چي، بیا که اردو ته دا تعلیم نه وي ورکړی چې ورته وایي چې اوربند هغه ورته ولې اوربند کړم، دما کس هلته زخمي سوی دی ولا که اوربند کړم زه به جنګ کوم. زه دوی تر دې اندازې د خپلې ترمینالوژي لاندې راوستي چې د ورته وایي چې اوربند هماغه وخت کې په ماشین باندې ګوته ودروي چې صحیح اردو وي چې ولکم امر راغی چپ. عین رقم ته په سیول لا کې هم دا شی شته. ته د امریکا، جرمني، لندن دغه انسانان نه اردو جوړه کړې، خپل عام انسانان یې اردو دي چې ورته وایي چې چپ لاس ته تاوسه، ښي لاس ته تاوسه، مخامخ لاړ سه، یو په دې کې خبره نه کوي. هماغه څه ورته وایم هغه کوي. ته څه خرې ته په افغانستان کې تا ته قومندان ووایي محکمه درته وایي چې راسه، وایي دا بلاګۍ به مې درځي. هغه میرزا د موږ تاسو وکیل چې 15 کاله محکمې سترې محکمې قید ورکړی او د پارلمان معاون هم 15 کاله محکمو قید ورکړی. ټوله دنیا به قید وه او باندې به ګرځېده. کوم انسانان به چې قید نه وو هغه به بندیان وو، خو قانون نه وو. شهر ناپرسان وو او په شهر ناپرسان کې ټول زورور خوشحاله، ټول انسانان په غیر قانوني سټیټ کې خوشحاله وي. ځکه چې دی وایي چې زه هر څه غول خورم کې خورم به. څوک چې قانوني خلک دي هغه ولس خو غلطي نه کوي. ولس بیچاره به زیاته غلطي شي چې ولس به تا ته وایي چې ما قانون ما تطبیق کوو. له قانون تطبیق نه خو غل ډارېږي. د قانون د تطبیق نه خو لوپر، لوچک، زاني، شرابي، کبابي دغه خلک ډارېږي. ما ته څه دي قانون؟ په ما باندې دې ټول قوانین تطبیق کړي. راته وایي غلا به نه کوې سیس، چې مې وکړه لاس مې پرې کړه. زنا به نه کوې سیس، چې مې وکړله درو باندې مې وایي که سنګساری مې. شراب به نه چښې، که مې وچښل په درو مې ووایه سیس. نور شي راته وایي دا غټې تعزیري او غیر تعزیري ګناهونه را تعریف کړه. چې زه په امریکا کې شراب نه چښم، غول خورم چې په کابل کې چښم، او چې مې وخوړل خو باید ما ته درې ووایي غول خورې چې شراب خورې، خو مې خوره که نه. مور دې تښتېدلې چې شراب خورې، چې دا ټول افغانستان په بد حالت د ته شرابو ته بند دي. خور دې تښتېدلې چې غلا کوې. ولې غلا کوې؟ ورته کار وکړه. په ټولې دنیا کې کار نه خلاصېږي. ولې غلا کوې؟ چې غلا کوې خو لاس به دې پرې کېږي. نو که یې در باندې پرې کوي ولې کوې؟ ولې خلکو سره دوکې کوې؟ ولې خپله ښځه وایې؟ ښځې ولې ته میړه سره جنګ کوې؟ چې تر دې اندازې مو جنګ ورسېږي چې طلاقو ته سره ورسېږي او محکمو ته سره ورسېږي. ولې؟ چې مو سره خوړلي. هغه خلک به له قانون تطبیق نه ډارېږي چې هغه غیر قانوني کار کوي. وروره موږ څه غواړو؟ موږ وایو چې افغانستان کې دې اختطاف نه کېږي. زه له اختطافه ډارېږم چې ما څوک ونه تښتوي، د ما بچي ونه تښتوي. زه خو له دې ډارېږم. زه خو ګندګیر نه یم. زه ما مه تښتوه، ما مه وایه، شراب مه خوره چې بیا ډرایو کوې ما زوی په موټر ووایه. بې حیایي مه کوه، نجونې مه ځوروه په لاره باندې، سترګه کې مه ورته وایه، لاس مه ور وړه، ریپینګ مه کوه، بچه بازي مه کوه چې موږ د خپل بچي درنه وساتو. مې کوه. نو ته خو دا ټول بچه بازي کې د ما بچی حفظ کېږي، په زنا بندېدلو کې مې خور بچ کېږي، په شرابو کې مې له مرګه بچ کېږم،
په غلا کې مې مال بچ کېږي او په دې کې زه ټول راغلم چې دا کار ته ولې تطبیق کوي خو غل راجګ سوی د غلا مخه نیسي چې د غلا قانون مه تطبیق کوه زاني راجګ سوی د زنا لپاره لابي کوي چې زنا قانون مه تطبیق کوه شرابي دي راجګ سوی د شرابو د قانون چې راغی شرابو قانون مه تطبیق کوه یو بل مردګاو راغستی د بل شي قانون چې راغی دا مه تطبیق کوه ولې په څه قاتل راجګ سوی له قتل ډارېږي چې افغاني رابسې راونه باسي یا نه وایي خو زه قتل نه سم کوی زه به چی خورم ولس باندې به ورړی ولا ولس د قانون سره ولس باندې چې څومره کوي قانون تطبیق هغه غواړي ځکه ته ولس له لیوانو خلاصه قانون په لیو تطبیق کیږي قانون په زمري تطبیق کیږي قانون په پړانګ تطبیق کیږي قانون په مار تطبیق کیږي قانون په میږي نه تطبیق کیږي نه په میږي تطبیق کیږي نه په وزې تطبیق کیږي نه په هوسۍ تطبیق کیږي ته ځنګل کې قانون جوړ کا اعلان وکا چې ځنګله هر چا چې بل کاسو خور یا زوی خور یا لور ورته خور یا دا خور هغه به بندي کیږي او دا قانون ځنګل ته ویسه چې زمری به د قانون مخالفت کوي که هوسۍ به امیل غاړي کې درواچي غوا به امیل غاړي کې درواچي اخر بیچاره به هم درته وایي چې له پړانګه دې خلاص کړو مګر زمری او پړانګ او دغه نور غولن چې دا به مخالفت کوي عین شی په دې دنیا کې ده بیا به زمری څه وایي ولا دا هوسۍ وایي چې زه دې قانون مخالف یم ولې مخالفه ځکه چې کله کله زه هم غواړم چې په چا باندې ځان وخورم زم غواړم چې په چا ځان وخورم دا زمری کله کله باید ما وخوري تو قرآن دا خبر دې منلو ده یو ولس دې ما ته راسي دا دې ما بل چیلنج و دې وایي زه ولس یم د قانون تطبیق نه ډارېږم دا چیلنج تاسو ته ما درکړه زه د ولس نماینده یم که هر چا یو کس راته راوسته ویلې زه ولس یم او زه د قانون باندې خفه یم راسي چې دې هغه درکړم دې جواب درکړم ښځه هنر پرته نو خپله مخپله شیانو باندې خپله په سیاسي معاملو کې ولس راواخلئ ځان ته سپار کوي د ولس د وجود نه تم ګټه اخلي طالب یې اخلي بل یې اخلي بل یې اخلي دا تاسو سره څوک نه مني قربان زه یو څو دقیقې نور در سره یم زه درنه ځمه چېرته مصروفېږم ډاکټره در سره د سپیس په بند هم کو فیضان صاحب ډېره